أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. صدق الله العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وإن كادوا ليفتنونك، او بشکه دی خو غواړي چې تا په فتنه کې مبتلا کې تا په یو ازمایش کې واچوي. عن الذي دی غشینه اوحینا چې موږ د تا طرف ته وحي کوو الیک د تا طرف ته لتفتري علینا چې ته افترا کې د موږ طرف ته غیره د قرآن نه علاوه یو بل شی. واذا لاتخذوک خلیلا، که ته دا کار وکې دی به تا خپل خلیل کې مرګری به دي کې. یعنې د مشرکینو دا کوشش ده چې تا په فتنه کې مبتلا کې چې ته د موږ طرف ته افترا کې خپل ځان نه یو بل شی د قرآن نه علاوه د دوی په طبیعت باندې جوړ وي هغه شی افترا کې د موږ طرف ته. نو په دې ترتیب به دا مشرکین ته عزیز ترین مرګری به دي کې. نو محمد صلی الله علیه وسلم باندې مشرکینو ډېر سخت پرشر اچولی و چې هغه وایي چې وإذا تتلى عليهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاءنا. او چې کله ته آیتونه د موږ ورته وایې تلاوت ورته کوي د موږ د آیتو د واضح آیتو نشانیانو، قال الذین نو وایي هغه کسان لا یرجون لقاءنا چې کوم په آخرت باندې امید نه لري، د ملاقات امید نه لري چې په آخرت کې بیا یو ملاقات هم شته د خپل رب سره. ان ائت بقرآن غیر هذا او بدله، د دغه قرآن نه علاوه یو بل شی موږ ته راوړه یا په دې کې تبدیلي وکړئ. محمد صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله. یعنې دا قرآن چې دا ډېر ریجډ ده، ډېر انکمپرومایز ده. د دې قرآن کې چې کومې خبرې دي هغه موږ ټول نسو منلی. یعنې دا ډېر سخت ده دا قرآن. نعوذ بالله په دې قرآن کې څه تبدیلي وکړه یا د دې قرآن نه علاوه بل یو کتاب یو بل شی موږ ته رامخته کړه، بیا به یې موږ تر سره ومنو. یو دا رقم په سوره انعام کې هم راغلی ده چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې دومره پرشر اچولی و چې موږ ته یو نشاني ښکاره کړه. صحیح ده، موږ به یې تا ومنو چې ته پیغمبر یې. په دغه صورت سوره اسراء کې به مخته وایو چې محمد صلی الله علیه وسلم نه تقاضا کوله چې ته موږ ته دلته جنت جوړ کړه، دلته یو باغ جوړ کړه، یا ته موږ ته د اسمانه دا رقم په زینو باندې راکته کېږه او تا سره باید یو کتاب هم وي، بیا به موږ ته ومنو چې ته د خدای پیغمبر یې. نو د دې فشار هغه بیکګراوند ښیي الله تعالی چې دوی خو دا کوشش کوي لیفتنونک عن الذي، چې تا په فتنه کې مبتلا کې، عن الذي اوحینا الیک لتفتري علینا غیره، چې په هغه شي کې ته افترا وکړې چې کوم شی موږ تا طرف ته وحي کوو، یعنې قرآن کې غیره په دې کې یو بل د خپل ځانه یو شی کې راولیکه چې هغه د موږ په مصلحت باندې برابر وي. واذا لاتخذوک خلیلا ولولا ان ثبتناک لقد كدت تركن الیهم شیئا قلیلا. ډېر سخت آیت ده. او که موږ یې ته نه وې ثابت کړی، د تا پښې مو د تا قدمونه مو نه کړو نو در ثابت کړي، لقد كدت ترکنو، کیدی سوی چې ته لیږ ور طرف سوی وي، هغه طرف ته ورغلی وي، الیهم شیئا قلیلا، د هغو طرف ته لیږ ته کیدی چې مایل سوی وي، د هغو طرف ته لیږ ته کیدی چې جوکاو سوی وي. ډېر سخت آیت ته دی. په دې کې دا سختی چې ده بظاهر خطاب د محمد صلی الله علیه وسلم طرف ته خطاب ده، خو عتاب چې ده یعنې په هغه کې مشرکینو طرف ته یو رقم میسج ورکول کېږي چې دا پیغمبر به د خپل ځانه یو شی د موږ طرف ته افترا کې دا هېڅ امکان نه لري. مخلص کړی ده دا موږ خپل طرف ته، د دې خاص یو پروټیکشن موږ کړی. اذا لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، موږ به تا ته بیا نو سزا درکړې وه په دې دنیا کې هم دو چنده او په آخرت کې هم، یعنې د مرګ نه بعد هم دو چنده. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، بیا به تا نو پیدا کړی د موږ په خلاف باندې کوم یو مددگار چې تا مدد یې کړی و. یعنې په دې کې خطاب محمد صلی الله علیه وسلم طرف ته ده، خو په دې کې اشاره کېږي مشرکینو طرف ته، یعنې عتاب چې ده د هغو طرف ته ده. هېڅ امکان نه لري د موږ پیغمبر ته چې د خپل ځان نه یو شی افترا کړي چې د موږ طرف ته یې کړي. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، او د دوی خو دا کوشش ده چې تا وډار کړي او د دغه ځمکې نه دې وباسي. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، نو که دوی داسې کار وکړي دوی به هم بیا په دغه ځمکه کې ډېر ونه اوسي،
یعنی په دې کې اشاره ده او په دې وخت کې چې محمد صلی الله علیه وسلم هجرت کړی دی دغه نه بعد، نو د دې خدا کوشش و دلته دا شی خو ولیم د نفي نه د کړی د دې شی چې دا به نه باسي، یعنی کته هم باسي او هغه خو دی الله تعالی دی طرف نه دته پرمیشن راغی، دته اذن راغی چې ته او دته مرګري ولاړ سي هجرت اتي وکي مدینه طرف ته، نو کته یې تاسو کوم زیا دی بم په دې ځمکه کې ډیر نسی پاتې او حقیقت ته چې محمد صلی الله علیه وسلم کله هجرت وکړو نو دغه نه بعد یو زیات نه زیات وو اته کاله بعد مکه سیده د فتح کړه، نو د یې مباسل یې مکینه او ډیر خو په دغه اولنی 2 کالو کې ختم کړلو، لکه ابو جهل او داسې نور غټ سرداران چې مشرکین وو، نو الله تعالی دلته وایي واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا، نو دی به مغالته بیا ډیر نسی پاتې مګر ډیر کم، ډیر لیک مدت به دیم تیر کې دی بم بیا و باسو، نو دا دی الله تعالی یو پلانینګ ده. په دې کې ډیر ښه میسج هم دی یو چې دی الله تعالی په لار باندې سکله ته یې چې الله تعالی په لار کې مشکلات ستا، خو الله تعالی بتا کله یعنی رسوا نه کی تا به کله ټیک نه راولي، آخري فتح به دې تا هي کته واقعي دی الله په لار باندې برابر یې، نو په دې لار کې مشکلات ستا آزمایښونه ستا، باقي الله تعالی د انسان قدم ورجماو کوي. ګور لکه څنګه پیغمبر سلام ته راغلی ده ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، کوم هدي تا په شی نوې در مضبوطی کړي نو شاید امکان و چې ته لیک دیغو طرف ته مایل سوی وي، دیغو خبرو کې راغلی وي، نو الله تعالی دی انسان خاص بیا دی پیغمبرانو خاص پروټیکشن کوي، او دا دی یوسف علیه السلام په واقع کې هم دا شی ده چې د عزیز مصر چې کومه ښځه وه هغې خو خپل فل کوشش وکړو چې دی خپل طرف ته مایل کړي، نو الله تعالی هغه هم وایي که د یوسف علیه السلام د موږ برهان د موږ هغه نشانې نه ولیدلي نو شاید دی لیک دغه طرف ته دغې طرف ته مایل سوی. سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا، دا د موږ سنت ته، دا د موږ طریقه د الله تعالی ورته وایي من قد ارسلنا چې امتتانه په مخ کې موږ را لېږلی قبلك من رسلنا، د نور رسولانو سره د موږ دغه طریقه وه، دغه د موږ سنت ته، یعنی چې ته اوس د دوی سره یې سوره انفال کې الله تعالی وایي موږ دوی ته سزا نسو ورکولی ولې چې ته کې موجود یې، څوک چې پیغمبر موجود وي پیغو باندې هغه عذاب نسی راکللی، او هغلته داسې ډېر خلک هم چې استغفار یې هم کول، دا د الله تعالی سنت ده. سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا، دا د موږ سنت ته د تا نه په مخ کې چې رسولان موږ رالیږلي وو یغو، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله بیا ولاړ ځینې نو د هغه جینه امانت ختم سو، ولا تجد لسنتنا تحویلا، او ته به د موږ په سنت کې تحویل تبدیلي نه کې پیدا. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر، سبحان الله، قائم کا ای المنز لدلوك الشمس سکل المر پولیدا باندې شروع سی الى غسق الليل تر شپې پوری، وقرآن الفجر او دی فجر دی المنز قائم کا دی قرآن سره، ان القرآن فجر کان مشهودا، بشک دی قرآن ویل فجر کی مشهود ده، په یو د ګیز وخت او یو د مازیګر وخت، په دې وخت کې د فرشتو شفټینګ کیږي، یعنی هغه فرشتې چې په ګیز کې د انسان سره وي په مازیګر کې هغه مازیګر د لمانځه په وخت کې دا فرشتې زیاتي او نوري فرشتې راځي هغه چارج اخلي، هغه د ماخستن والی فرشتې سي دي، نو دا د عصر چې کوم وخت په دې وخت کې هم د ماخستن والی فرشتې چې کوم چارج اخلي او چې کوم زی د ګیز والی دا ټولي موجود وي، او هم بیا د دې شفټینګ په ګیز وخت فجر په وخت کې کیږي، په هغه وخت کې چې کوم د ماخستن والی هغه زی او د ګیز والی چې کوم هغه چارج اخلي، نو دا مشهود هغه شاهدي وایي په دې وخت کې، په دې وخت کې د انسان طبیعت سي هغه ډیر خلاص وي، ولې خوب یې کړی وي فرش دی راجګ سوی وي، د قرآن چې کوم اورېدا ده یا د هغه چې کوم ویل دي هغه ډیر کلیر وي د په ذهن او د په زړه باندې، انسان زړه او ذهن ورسره مطمئن سي، الا بذکر الله تطمئن القلوب. حضرت ابو هريره رضی الله عنه وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم نمای واورېدل چې هغه کسان چې لمونځ په جمع باندې کوي هغه 25 درجې بلند دي، هغه لمانځه نه چې هغه انسان دی ویازي د خپل ځان سره وکړي، او د شپې چې کومې فرشتې دي او د ګیس چې کومې فرشتې دي هغه د ګیس په وخت کې جمع کیږي، لکه څنګه چې ما مخکې بیان کو، او 2 احادیث اتنټیک نور دي، تاسو نو فکر وکړئ چې انسان د هر لمونځ کدی په جمع باندې دی، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د ماخستن چې کومې فرشتې دي او د ګیس چې کومې فرشتې دي چې کله دا چارج سره بدلوي خپل پوزیشن سره اخلي
نو چې کله بیا الله تعالی د دې نه پوښتنه وکړي فیسألهم ربهم وهو اعلم بکم، نو چې کله الله تعالی د دې نه پوښتنه یې وکړي او الله تعالی ته ښه معلومات ته د خپل بنده په باره کې، خو بیا هم د دې نه چې کله پوښتنه وکړي د فرشتو نه کیف ترکتم عبادي، د ما بنده په کوم حال کې و، فیقولون اتیناهم، نو دا فرشتې جواب ورکوي سبحان الله. نو سوچ وکړئ څومره بهترین مقام ده دا فرشتې ورته وایي موږ چې کله ورغللو دوی ته وهم یصلون، دوی په لمانځه باندې وو، سبحان الله د دا بنده په لمانځه باندې ولاړو، په جماعت باندې په لمانځه ولاړو، وترکناهم وهم یصلون، اوس کله موږ دوی پرېښول هم په لمانځه باندې ولاړو. اقم الصلاة لدلوک الشمس، نو لمونځ داسې قایم کړئ لدلوک الشمس کله د لمر لیک بولیدا باندې، نو د ظهر لمونځ شروع سي، بیا لیک وروسته د عصر وي، بیا لیک نور چې کله لمر بیخیات ولیږي چې ولې په هغه وخت کې د ماښام لمونځ سي، او بیا وروسته د ماخستن الی غسق اللیل او وقرآن الفجر، او یو لمونځ داسې د فجر د ګهیځ لمونځ ده، ان قرآن الفجر کان مشهودا، ومن اللیل فتهجد به، او په شپه کې چې کله د تهجد لمانځه ته راجع کېږي به د دغه قرآن سره، یعنی تهجد چې ده د قرآن سره تهجد باید انسان وکړي، طویل قرات وي په دې کې، د قرآن لږ حصه داسې یاده کړو چې په تهجد کې انسان هغه قرات وکړي، نافله لک، او دا د تا دپاره په نفل په هغه کې ده یو اضافي شی ده، او همچنان موږ ټولو مسلمانانو ته نفلي عبادت ته خو ډېر بلند عبادت ده د تهجد. تهجد هر چاته نصیب کېږي هم نه، چې الله تعالی باندې څوک ډېر ګران وي نو هغه په تهجد کې د هغه سترګه رالوسېږي، د هغه دپاره سیسټم چې اوس شروع شوی ده د موږ په مسلمان معاشره کې هم دا حال ده چې د ماخستن تر ډېره پورې وښي یو موږ، بیا نو تهجد ته امکان نه لري چې تهجد ته انسان بیا راجګ سي، د ګهیځ لمونځ هم لا د موږ نه پاتې، تهجد خو یې خواته کړه، ماخستن باید انسان وختي ویده سي، او هم چنان ساینس دا شی شو کړی ده د ماخستن وختي خوب څومره فایدې لري، او ناوخته خوب د ماخستن د مالي په موبایل کې ګوتې وهل، په موبایل کې ګیمونه کول، په دغو کې خپل ځان مصرفول، دا څومره تاوان لري هم سترګو ته هم ذهن ته. ولې د ماخستن چې کوم وخت د 10 بجو نه بعد باید انسان ویده سي، د دې نه بعد ذهن چې ده مازغه هغه یو رقم نیورونز ریلیز کوي، یو رقم هارمونز ریلیز کوي، په هغه سره صحت هم ښه وي، او سترګې هم ورسره ښه وي، ذهن هم ورسره ښه وي، او صورت هم ورسره ښه وي. فالتو چې کوم چرب ده د په صورت باندې هغه هم د انسان په هغه وخت کې باډي یې چې ده هغه یې ختمولو باندې شروع وکړي. که په هغه وخت کې انسان ویښ وي نو هغه ټول شیان کې پاتې سي، بیا په ده کې د وخت نه په مخکې دی زوړ سي. ومن اللیل فتهجد به، او په شپې کې جګیږئ د تهجد لمانځه ته به د دغه قرآن سره، نافلة لک، او دا یو اضافي نفلي کار ده د تا دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم، حسا ان یبعث ربک مقاما محمودا، شاید د تا رب تا مبعوث کی، تا راجګ کی په مقام محمود باندې چې ډېر بلندترین مقام ده. دې باره کې یو حدیث هم د صحیح بخاري حدیث ده، ابن عمر رضی الله عنهما وایي چې د قیامت په ورځ باندې به چې کله ټول خلک راجګ سي په ګوډو باندې به دا رقم ولاړ وي، او هر یو قوم چې کوم ده هغه به د خپل پیغمبر تر شا وي، هر قوم به دا صدا کوي چې شفاعت د موږ وسي، شفاعت، هر پیغمبر به خپل ځان نفسي نفسي حالت به وي، نو په هغه وخت کې به شفاعت چې دا الله تعالی به محمد صلی الله علیه وسلم ته ورکړي، په هغه ورځ باندې الله تعالی به محمد صلی الله علیه وسلم په مقام محمود باندې فایز کړي چې ډېر بلند مقام ده، او هغه ډېر د عزت مقام ده، او هغه د شفاعت مقام ده چې هغه ته به د شفاعت کوي. دا په صحیح بخاري کې دا حدیث ده. یو بل حدیث ده چې جابر بن عبدالله رضی الله عنه وایي چې د الله پیغمبر فرمایلی دي چې هر هغه کس چې کله دی اذان واوري نو د اذان نه بعد دا دعا دی کوي، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيع وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته ورزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ډېره ښایسته دعا ده چې د په حق کې دا شفاعت دته میسر سي. صحیح بخاري حدیث ده چې په دې کې د الوسیله چې کوم الفاظ ویل سوي دي، الوسیله ډېر پورته یو پوزیشن ده، یو رتبه ده په جنت کې چې الله تعالی به هغه محمد صلی الله علیه وسلم ته خاص ورکړي. الفضیله، فضیله ډېر پورته بلند یو د عزت مقام ده چې هغه د ټول تخلیق نه پورته په بلندي باندې ده. یو بل حدیث هم ده چې د صحیح مسلم حدیث ده چې په هغه کې ابو هریره رضی الله تعالی عنه وایي چې موږ کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه
چې د فرض لمنځونه بعد بهترین کوم یو لمونځ دی بیا؟ نو ده ورته وویلې، د جواب یې موږ ته راکړو چې هغه صلات اللیل د ماخستن یعنی د تهجد چې کوم لمونځ ده. نو انسان په هغه وخت کې چې کوم د الله تعالی سره د مخاطب کېږي، د هغه ځان ته یو مزه وي، د هغه ځان ته یو ټیسټ ده. وقل ربي ادخلني، او ووایه دا دعا وکړه، ربي ادخلني، ای د ما رب ما داخل کا مدخل صدق، د ما داخله په ډیر عزت باندې، و اخرجني مخرج صدق، او ما وباسه د ما باسل په ډیر عزت باندې، په ډیر رښتیا باندې، واجعل لي من لدنک سلطانا نصيرا، او جوړ که ما ته د خپل طرف نه ما ته یې راکه یو اتھارټي، یو سلطان، د ما کومک وکړه، ما ته یو حکومت راکه او د ما مدد وکړه په دغه لحاظ سره. او لکه څنګه ما چې په مخکې بیان کو، دا صورت چې د نبوت په آخري وختو کې، آخري کال کې دا صورت نازل شوی دی، یعنی 11 شاوخوا ته. او دا دلته د دې آیت نه ښکاري چې محمد صلی الله علیه وسلم بیا هجرت ته وکړو مدینې ته. نو دا ډیره ښایسته دعا هم ده. نو الله تعالی به تا داخله به دې کي په بل یو ځای کې، یعنی یثرب یعنی مدینې کې، په ډیر عزت باندې، په ډیر رښتیا باندې به دې داخله وسي، او د دغه ځای نه د مکې نه به دې په ډیر عزت باندې الله تعالی وباسي. الله تعالی به تا ته اتھارټي هم درکړي، واجعل لي من لدنک سلطانا نصيرا. یو رقم دعا ده چې الله تعالی محمد صلی الله علیه وسلم ته تلقین کوي چې دا دعا وایه. د الله تعالی چې کوم یعنی حکمونه دي، د قرآن چې کوم نظام ده، دغه نافذولو دپاره، دغه دپاره یو جماعت پکار ده. نو هغه په مکې کې چې و د مشرکینو چې و تعداد د هغو زیات و، نو د هغو اتھارټي یې ډېره وه. نو د هغه دپاره چې دا د الله چې کوم حکمونه د هغه نافذولو دپاره یو جماعت، یو اتھارټي، یو سند، یو قوت، یو حکومت باید د انسان په اختیار کې وي. نو د هغه دپاره محمد صلی الله علیه وسلم دا دعا به اتې کوله. دا الله تعالی دا دعا ورته تلقین کړي چې دا دعا کوه. په سوره حدید کې هم راځي، الله تعالی وایي چې لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. موږ یې نازل کړي رسولان د دغه دپاره د بالبينات واضح نشانیانو سره، او د هغو سره موږ کتاب نازل کړو د چی دپاره، والمیزان، او میزان هم ورسره نازل کړو، یعنی چې ناب تول کې صحیح ورکوي، هغه نظام هم ورسره نازل کړو، کتاب او میزان، نظام دواړه. لیقوم الناس بالقسط، د چی دپاره چې په خلکو کې انصاف قایم کړي، په خلکو کې جهالت چې کوم دغه ختم کړي، دغه دپاره انصاف قایم کړي، او په هغه انصاف کې، په هغه قسط کې چې کوم خلک ریزسټنس جوړېږي، د هغو په خلاف وجنګېږي، دغه دپاره یو جماعت وي. دا دغسې موږ تاسې باید هر کار کې دا دعا باید ووایو، خاص کر چې کله یو انسان یو ښار نه بل ښار ته ځي، د یو ملک نه بل ملک ته ځي، نو دا دعا ډېره ښایسته دعا ده چې الله ما د دغه ځای نه چې وځم هم د ما په عزت باندې باسل هم کې، او چې کوم ځای ته زه ننوځم، کوم ښار ته، کوم ملک ته، هغه هلته د ما ننوتل هم په عزت بعزت کې او په رښتیا باندې کې، او ما ته د خپل طرف نه یو د ما مدد وکړي یا الله. واجعلني من لدنک سلطانا نصيرا، ما د خپل طرف نه یو مدد وکړي یا الله، ما ته یو اتھارټي راکړه، یو حکومت، یو خلافت راکړه. ایون په دې جواب ته چې که تاسې زه ښی قدم باندې ورننوځئ، هغه ته کمپنۍ ته یا چې هر څه شي کار وي هغه، او دا دعا وایي. وقل جاء الحق، او ته ووایه چې حق راغی، وزهق الباطل، او باطل په تېښته ورک سو، وان الباطل کان زهوقا، بېشک باطل د ورک کېدا شی ده. په دې کې یعنې الله تعالی وایي مشرکین عرب ته چې یاد لري حق راغی او د باطل د ختمېدا وخت شروع سو، د حق په غالبېدا کې او وخت لا تروسه سته، خو الله تعالی په مخکې نه دا په کتاب کې یعنې ولیکل کړل. سبحان الله. دا یو رقم وارنینګ د قریش خلکو ته چې د الله تعالی د طرف نه چې کوم کتاب او چې کوم پیغمبر یې هغه ورته راولېږه، نو هغه د حق سره راغلی دی، د هغه حق مقابله څوک بیا نشي کولی، که باطل هر څومره قوي سي. الله تعالی په یو بل ځای کې هم وایي بل نقذف بالحق على الباطل، موږ ای حق سیده په باطل باندې اړولو، فیدمغه، نو هغه یې مکمل ختم کی، ډسټرای کی، فاذا هو زاهق، باطل دی ورکېدا شی ده، زاهق ده. او محمد صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه، یعنی دغه آیت نه تقریبا 8 کاله بعد، سبحان الله، چې کله دی مکې د کعبې ته راننوت، نو کعبه کې تقریبا 360 بوتانو، نو بوتان یې چې کله په خپل عصا باندې چې کله هغه یو یې راچاول، نو دا آیت یې ورسره ویلی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. نون
حالت دا رقم ده چې د مسلمانان په دنیا کې نن ډیر پست حالت باندې یو. د دنیا کې چې کوم حکومونه چلیږي، چې کوم اتھارټي چلیږي، هغه د کفارو چلیږي. ایون د موږ چې کوم مسلمانان مشران دي، لیډران دي، هغه هم د هغو تابع دي. نو الله تعالی دلته وایي چې وقل جاء الحق وزهق الباطل. حق چې ده هغه راغی او هغه حق څه ده؟ قرآن حق ده. د محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم اسوه حسنه ده هغه حق ده. لیکن نن باطل چې ده د هغه اتھارټي چلیږي، د باطل حکم چلیږي. حق سته خو هغه مغلوب ده. د هغه دپاره هغه جوامرد نه دي ولاړ. څوک سته نو چې هغه حق چې ده هغه په ځمکه کې نافذ کړي. په دې باندې چې د باطل دپاره چې کوم د شیطان ملګري دي، ایجنټان دي، هغه ورته ولاړ دي. هغه باطل ته مخته نورم تقویت ورکوي. او د حق چې کوم خلک دي هغه ویده دي، په هغو کې همت یا نسته. حق په خپله هغه قوت لري، قرآن هغه قوت لري. د محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم منهاج و، د هغه چې کومه طریقه وه، د هغه چې کوم اسوه حسنه وه، هغه قوت لري. الله تعالی د تا مدد بیا کوي. شرط یې دا ده چې ته د حق دپاره ودرېږي. چې ودرېږي نو کومک به دې کېږي. نو په دې کې یو لطیف پوینټ ده چې الله تعالی دلته وایي وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. که ته ای د باطل مخته ودرېږي د حق سره، نو باطل چې دا هغه به پریش سي، هغه به وانج سي، هغه به بیخي ورک سي. نو باطل د ورکېدا شی ده، په دې کې شک نسته. نو د حق دپاره وڅوک درېږي. په هغه وخت کې محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه صحابه کرام ودرېدل، ورسره قربانیان یې ورکړي، خپل زندگی په دې لاره کې مصرف کړه. ان ذلک من عزم الامور. دا ډېر د سخت همت کارونه دي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة. او موږ نازلو په دغه قرآن کې ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، چې په هغه کې هم شفا ده او هم رحمت ده د مؤمنینو په حق کې. ولا يزيد الظالمين الا خسارة. او دا قرآن اضافه نه کوي د ظالمین په حق کې مګر په تباهی کې. دا صورت چې ده سبحان الله په دې کې د قرآن الفاظ ډیر زیات راغلي دي. موږ په شروع کې وویلې ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. دغه قرآن ده چې دا هدایت کوي د هغې لارې طرف ته چې هغه سیخه لاره ده. ويبشر المؤمنین، او بشارت ورکوي مؤمنین ته. بیا موږ وویلې ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. بیا مخته موږ ویلې وإذا قرأت القرآن وإذا ذكرت ربك في القرآن والشجرة الملعونة في القرآن. بیا موږ ویلې أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. بیا مخته دا اوس موږ وایو وننزل من القرآن. او همچنان مختم یو څو ځایه بیا راغلی ده ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. د قرآن الفاظ چې دي سبحان الله په دې صورت کې ډیر زیات راغلي دي. نو دلته مهم پوینټ چې شه ده، یعنې د قرآن چې ده دا په خپله یو شفا ده او په دې کې رحمت ده. او همچنان په سوره یونس کې الله تعالی وایي یا ایها الناس قد جاءکم موعظة من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنین. سبحان الله. ای خلکو ګوره تاسو ته راغی د الله تعالی د طرف نه یو موعظه، یو نصیحت، او په دې کې شفا ده او په دې کې رحمت ده او هدایت ده په دې کې د مؤمنین په حق کې. یعنی د انسان د نینې چې کوم مریضیانې دي، یعنی د دنیا محبت، د اولاد محبت د حد نه زیات، همچنان دغسې د پیسو محبت، د کاروبار محبت چې کله د انسان بیخي زیات شي او دنیا د آخرت هیر سي پې چې حلال و حرام کې دی تمیز نه کوي. د قرآن د هغو شیانو شفا ده، هغه شیان ایسته کوي د انسان د سینې نه. سبحان الله. که دا قرآن انسان ووایي، په دې باندې ځان پوه کړي، دا عملي کړي په خپل زندگی کې، او د دې دعوت نورو خلکو ته هم ورسوي چې څنګه الله تعالی د قرآن په ذریعه ده ته هدایت وکړو، دی دا نورو ته هم ورسوي، نو دا قرآن د ده په حق کې شفا هم ده او رحمت هم ده او نصیحت هم ده او هدایت هم ده. سبحان الله. هغه کسان چې ایمان لري په دغه قرآن باندې، د قرآن حلال کرده شی خپل ځان ته حلال کړی او د قرآن حرام کرده شی خپل ځان ته حرام کړی، نو هغه مؤمنین دی واقعي په دغه قرآن باندې ایمان لري. ولی محمد صلی الله علیه وسلم حدیث ده چې هغه سړی په قرآن باندې هیڅ ایمان نسته چې د قرآن حرام کرده شی خپل ځان ته حلال کړی وي. ولا يزيد الظالمین الا خساره. او دا اضافه نه کوي د ظالمین په حق کې مګر په تباهی کې، په خساری کې، په تاوان کې. یعنی دلته د ظالمین مراد هغه کسان چې کوم شرک کوي د رب سره، د قرآن چې کوم حکمونه دي هغه د په خپل زندگی کې نه تطبیق کوي،
بلکې دغه په خلاف باندې دی ځي، دغه په حق کې تباهي کې اضافه کوي. دا قرآن، دا قرآن داسې نه داسې عادي کتاب نه ده. سبحان الله. قل هو للذین آمنوا، ورته ووایه هغه کسان چې کوم ایمان لري، هدى و شفا، د هغو دپاره دا قرآن هم هدایت ده هم شفا ده. والذین لا یؤمنون، او چې کوم ایمان نه لري په دې قرآن باندې، فی آذانهم وقر، د هغو په غوږو باندې دا قرآن نور هم سخت وي، د دغه اورېدا سخته وي بې، وهو علیهم عمى، او د هغو دپاره هغه ړانده وي یو رقم په قرآن باندې، که قرآن مخامخ ورته ایښی وي هغه ړانده وي یو رقم. اولئک ینادون من مکان بعید، دا داسې دي یعنې دا کسان لکه دغو ته چې ته صدا کوي د ډېر لرې جنه، قرآن واوري که نه واوري دی ځان نه پې پوه کوي، د دوی په سینو کې مریضي ده، د دغه قرآن چې کوم دعوت ده، د دغه قرآن چې کوم میسج ده، د دغه اورېدا یغو خلکو ته بیا نور مشکل سي. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، او چې کله په دغه قرآن کې موږ یو بل صورت نازلوو، نو دا منافقین چې دي دا ورته وایي من یقول أيكم زادته هذه إيمانا، دی کوم کس په ایمان کې اضافه وسوه، اعوذ بالله داسې رشخن به یې وایو. فاما الذین آمنوا، نو بېشکه هغه کسان چې کوم ایمان لري په دغه قرآن باندې، فزادتهم ایمانا وهم یستبشرون، د هغو په ایمان کې سل په سله اضافه سوي، د هغو په ایمان کې اضافه کېږي د دغه قرآن د اورېدا سره، او د هغو دپاره بشارت ده، د هغو دپاره خوشخبري ده. واما الذین فی قلوبهم، او هغه کسان چې د چا په زړو کې مرض مریضي ده، آخرت یې هېر کړی، ایمان نه لري، فزادتهم رجسا الی رجسهم، په هغو کې اضافه یې نه کېږي مګر په چیش کې، په ګندګي کې، په نجاست کې د دوی کې نورم اضافه وسي. وماتوا وهم کافرون، او هغه په دغه حالت کې د دنیا نه ولاړ شي، په دغه حالت کې د کفر په حالت کې مړه سي. واذا انعمنا، او چې کله موږ انعامات پې وکړو، علی الانسان په انسان باندې، اعرض ونأى بجانبه، نو دی اعراض کوي، د موږ نه مخ اړوي، د موږ نه خپل ځان لرې کوي، بیا یعنې ځان نه پوه کوي. واذا مسه الشر کان یئوسا، او چې کله په ده باندې کوم یو راسي، یو مصیبت، یو مشکل، یو پریشانی، نو دی بیا ناامیده سي دی، یعنې هغه نفر چې ناشکره ده، هغه ته چې کله کوم انعامونه موږ ورکو، یعنې دی د ځان سره دا احساس نه لري چې الله تعالی په ما ته دومره انعامونه راکړي دي، ما ته یې اولاد راکړی، ما ته یې پیسې راکړي دي، ما ته یې ښایسته زندګي راکړې ده، نه بلکې دی نور هم موږ نه لرې سي. یعنې نیک انسانان څوک دي؟ هغه په هر حالت کې د الله تعالی شکر باسي، د هر حالت کې د الله تعالی ذکر کوي، هر حالت کې د الله تعالی چې کوم حکمونه دي هغه په جای کوي. که مال ورکړی یم، د مال د خدای په لاره کې لګوي، اولاد یې که ورکړی یم، اولاد د خدای په لاره کې لګوي. نو واذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر کان یئوسا، نو چې کله د موږ انعامونه یي په داسې کس باندې چې کوم ناشکره وي، هغه نو د موږ نه بیا ځان نور هم لرې کړي او اعراض کوي، مخ اړوي، او چې کله په هغه باندې مشکل کوم راسي، نو بیا ډېر سخت مایوسه سي، او مایوسي کفر ده. فلما کشفنا عنه الضر، او چې کله یې موږ د دوی نه ایسته کو مشکل، مره کأن لم، نو دوی په موږ باندې داسې بیا تېرېږي، یدعونا داسې تېرېږي لکه دوی چې کله صدا نه یي کړې، الی ضر مسه، هغه مشکل دپاره چې کوم په دوی باندې راغلی و، د هغه دپاره هېڅ کله د موږ نه صدا یې نه یي کړی، سوال یې هېڅ نه یي کړی. د ناشکره انسان دا نشاني ده چې کله د الله تعالی انعامونه په ده باندې یي، نو دی خدای هېر کړي، بلکې په ده کې نور غرور هم راسي، تکبر هم کې راسي، او دی یو طرف ته سي د الله تعالی نه. قل کل یعمل علی شاکلتي، ورته ووایه کل یعمل علی شاکلتي، هر یو کس عمل کوي د هغه په شاکله کې. شاکله مناسبت ته وایي، د خپل د مناسب طریقې په مطابق باندې هر کس عمل کوي، یعنی انسان ته چې کوم وسعت ورکړی ده، لا یکلف نفسا الا وسعها، الله تعالی به په یو انسان باندې دومره تکلیف، دومره بوج نه پې اچوي مګر څومره د هغه وسعت ده. نو شاکله دلته یو رقم معنا د وسعت ورکوي، د هغه مناسبت چې کوم د هغه طریقه ده چې په کوم جي کې دی پیدا کړی ده، په کوم ماحول کې دی پیدا کړی ده، د پیسه‌دار خاندان کې پیدا کړی که په غریب خاندان کې پیدا کړی، په کوم ماحول کې کوم انوایرمنټ کې ته پیدا کړی، د هغه په مطابق باندې هر انسان عمل کوي. نو قل کل یعمل علی شاکلته فربکم اعلم، نو د تا رب ښه واقف ده، ښه علم لري د هر کس په باره کې، بمن هو اهدی سبیله، چې کوم په صحیح لاره باندې ده، کوم په ډېر هدایت باندې ده. وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم، او ورته ووایه للذین هغو کسانو ته لا یؤمنون چې کوم ایمان نه لري، اعملوا علی مکانتکم، تاسې هم خپل عمل وکړئ په خپل جي باندې، یعنې څومره وسعت تاسې ته خدای درکړی
چې هر شی کوي او یې کوي، یعنې دغه په مطابق به تاسې نه کوېسچن کیږي. ویسألونک عن الروح، او دوی د تا نه پوښتنه کوي د روح په باره کې. قل الروح من امر ربي، نو تو ورته ووایه چې روح چې دا د ما د رب د امر شی ده، هغه د عالم امر شی ده. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، او تاسې ته یې نه ده درکړی د هغه روح په باره کې علم مګر ډېر کم. دا د یهود چې کوم علما وو چې کله هغه خبر سول چې داسې یو پیغمبر ده صلی الله علیه وسلم په مکې کې، یعنې د مدینې چې کوم خلک وو هغو ته یې ویلې چې د ده نه بیا پوښتنه وکړي که دی واقعي پیغمبر یي. 3 سوالونه یې ځینې کړي وو چې د روح څه حقیقت ده، ذوالقرنین څوک و، او د اصحاب کهف. او په دې باره کې یو حدیث هم ده چې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي چې یوه ورځ پیغمبر سلم هم د ما سره و په یو باغ کې، نو یو څو یهودیان یې تېرېدل. یهودیانو په خپل مابین کې یو بل ته وویله د ده نه پوښتنه وکړه د روح په باره کې. فکر کوم چې 3 یهودیان ولږ سي. نو دا دریم کس بیا ورته ویلې چې پوښتنه مه ځینې کوه، که کوم جواب تا ته درکو نو هغه به تاسې بیا نه کوي خوښ. یعنې مثال د یهودیان هم د دې شي نه خبر چې واقعي دا د خدای پیغمبر ده. او د دې حدیث نه داسې ښکاري چې دا آیت په مدینې کې نازل شوی. نو ما یې غوږ ورته نیولی، ما دا خبرې اورېدلې. په دا یو پوښتنه ځینې وکړه چې صحیح ده پوښتنه ځینې وکړه د روح حقیقت څه شی ده. نو دی هلته ناست و چې لږ وروسته هغه آیت په ده باندې دا نازل شو، یعنې دا آیت ویسألونک عن الروح. نو محمد سلم دا ورته وویلې ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي. ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي یهودیان چې وو هغو د محمد سلم نه پوښتنه وکړه چې د روح حقیقت څه شی ده او روح ته به څرنګه سزا ورکول کیږي په صورت د نیني. محمد سلم څه جواب نه کو ورکړ. جبرائیل علیه السلام راغی او ده ته د باندې دا آیت نازل کو. نو محمد سلم چې کله دا آیت ورته بیان کو د یهودیانو ته، نو هغو ورته وویلې چې چا دروغ و. نو محمد سلم ورته وویلې جاءني به جبرائیل من عند الله، ما ته راغی جبرائیل علیه السلام د خدای د طرف نه. نو هغو جواب بیا ورکو چې د خدای مو دې قسم وي تا ته دروغ و دا شی هغه کس هغه د موږ دښمن ده، نعوذ بالله. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. ورته ووایه من کان عدو لجبرائیل، هغه کسان چې د جبرائیل علیه السلام چې کوم عظیم ترین فرشته ده د هغه دښمنان دي، فإنه نزله على قلبك، هغه یې په نازلوي د ما په زړه باندې بإذن الله د خدای په اذن باندې